بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالهادي ناصري یو ځل بیا غواړم چې د جی آی اس د واټرشید انډیکشن په ادامه یو بل درس ته ورسو. د دې درس لپاره زه د ارخماب صفحې ته ځم. د ارخماب صفحې ته چې راغلم، په تېر درس کې موږ دا ولوستل چې موږ یو سنپ پوینټ مو کړ. سنپ پوینټ په دې معنی و چې موږ غواړو چې په دې منطقه کې چې د سنپ پوینټ مو کړ، هلته چې جوړ کړو، باند جوړ کړو یا ډیم جوړ کړو. دې منطقه کې موږ چې غواړو چې یو ډیم یا یو باند جوړ کړو. د دې باند جوړولو لپاره موږ سنپ پوینټ مو کړ. سنپ پوینټ مرحله دا وه چې د سنپ پوینټ ارکتلاغ ته لاړو. ارکتلاغ ته چې لاړو، په هماغه فایل ډیټابیس کې موږ چې جوړ کړ، یو پیچر جوړ کړ په نامه د پوینټ. دا پیچر مو اډ کړ د ارخماب صفحې ته. کله مو چې دا پیچر اډ کړ د ډیم پوینټ، بیا ایډیټر ته لاړو، سټارټ ایډیټینګ مو ورته ویلې. په هماغه پوینټ باندې مو چې وکړ، خپل ایډیټ هم وکړ. د کریټ پیچر وینډو نه مو پوینټ انتخاب کړ، موږ خپل چیپ وکړ، ایډیټ مو کله چې پوینټ مو دلته کېښود، چې ایډیټ هم خلاص و، هغه هم سیو ایډیټ کړ، بیا مو سټاپ ایډیټ کړ. کله چې دا پوینټ راغی د نقطې ته، دا پوینټ اوکې ورته وایم، دا پوینټ و، نو بیا پس له هغه نه موږ سنپ پوینټ ته لاړو. سنپ پوینټ کې مو هماغه پوینټ چې کړ دلته اډ کړ. کله مو چې پوینټ اډ کړ د ډیم، او بل په دا اپشنال هم پرېښود پوینټ، او بل په انپوټ اکیومولیشن راسټر د اکیومولیشن ډیټا مو هم چې کړه ورته اډ کړه. کله چې پوینټ او اکیومولیشن مو اډ کړ، نو دا مو آوټپوټ مو سیو کړ په نامه د سنپ. د سنپ په نامه آوټپوټ چې کړ، سیو کړ. دا بیا رنګ مو هم چې ورکړ، سور رنګ ورکړ. فاصله کله مو چې سنپ پوینټ کړ، بیا لاړو چېرته؟ واټرشید ته. واټرشید مرحله مخ ته بوتله. واټرشید باندې مې کلیک کړ، وایي تاسې فلو ډایرکشن مو دلته ورکړ، ډایرکشن فلو ډایرکشن مو ورکړ، او فاصله فلو ډایرکشن نه مو چې ورکړ، هماغه سنپ پوینټ مو ورکړ. سنپ پوینټ بس په نامه د سنپ ثبت کړی، تاسې هر نوم باندې ثبت کړی، هماغه به تاسې چې ورکوئ دلته ورکوئ. او په آوټپوټ کې مو چې ورکړ، واټرشید مو ورکړ. کله چې واټرشید مو ورکړ، آوټپوټ یې هغه به دلته چې کړ، خپل اتومات راغی، دا چې سو واټرشید سو. اوس دا واټرشید مثلا زه رنګ تغییر کړم چې لږ معلوم سي، یو رنګ ورکړم، زیړ رنګ ورکړم. دا واټرشید ده. دا نورې مرحلې زه آپ کم، فلو ډایرکشن به هم شي کم آپ کم، فیل به هم آپ کم، او ډیم به هم شي کم آپ کم. ډیم او فیل دی وي منیمایز به کم لږ ذره، دا به هم دا به پرېږدم په لحاظ سره. ښه، اوس دا فلو دا واټرشید چې ده، دا په راسټر کې ده. اوس د راسټر نه موږ ته مساحت راکوي، نه محیط راکوي، هیڅ شی هم نه راکوي. نو د دې له خاطره چې د راسټر ډیټا نه دا په یو شیپ فایل باندې واړوم، نو زه کنورژن ټولز ته ځم. هر ټول باکس ته ځو، دلته یو ټولز لرو په نامه د کنورژن ټولز. د کنورژن ټولز په دې مثبت باندې به کلیک کړو. دلته لیکلی دی فرام راستر ټو پولیګان. ځکه چې واټرشید پولیګان د کلاین، نو پولی لاین ورته انتخابو، نو دا چې د خپله پولیګان، نو دا به چې انتخابوم، راستر ټو پولیګان انتخابوم. دلته به انپوټ راستر کې زه چې ورکړم، واټرشید ورکړم، او آوټپوټ پولیګان فیچر بیا هم په نامه د چې ورکړم. مثلا په ما فولډر کې به تاسې یو فولډر ورته انتخاب کړئ، مثلا واټرشید SHP، یعنی شیپ فایل واټرشید SHP. دلته که انډرسکور هم ورکړئ مشکل نه لري، سیو به ورته وایم، اوکې.
د مرحلې خپله مخ ته ځي دا اتومات خلاص شو نو دا به چې کوم زه اوس اډ کړم watershed SHP شیپ فایل خپله همغه ډاټ SHP شیپ فایل یې ورکړ دا اوس چې کوم زه اډ کړم دا اوس یو شیپ فایل سو مثلا دا watershed اوس دا چې سو یو شیپ فایل باندې تبدیل سو رنګ ورته سور کوي نو دا چې سو یو شیپ فایل سو مثلا د لاندې د زیړې په راستر ډیټا کې ده او د سوري په چې سو یو شیپ فایل سو اوس د اضافي ډي ام ډیټا څه ده مثلا د اضافي ډیجیټل الیویشن ماډل دا زما نه ده پکار اوس دا زه څنګه دی واټرشیډ نه زه چې کوم ورک کړم کله مو چې د واټرشیډ په شیپ فایل باندې بدل کړ نو دا دې له خاطره مو دا کار وکړ چې زه اوس د واټرشیډ له دغه ډي ام نه چې کوم اکسټراکټ کړم خپله د واټرشیډ ځان ته چې کوم راوباسم اکسټراکټ کړم د ما د نور اضافي ډي ام ډیټا نه ده پکار دې کار له خاطره زه سپاش انالایز ټول ته ځم ښه متوجه اوسئ سپاش انالایز ټول ته چې راغلم زه چېرته ځم اکسټراکشن ته ځم دلته چې ورته وایم اکسټراکټ بای ماسک ورته وایم اکسټراکټ بای ماسک انپوټ رسټر کې زه چې ورکوم انپوټ رسټر کې زه دا ډي ام ورکوم ځکه چې رسټر ده او انپوټ رسټر آر فیچر ماست ډیټا کې زه چې ورکوم واټرشیډ SHP ورکوم واټرشیډ SHP دا ورکوم او اکسټراکټ مثلا اوټپوټ به زما چې وي دلته نوم ورکوم مثلا واټرشیډ DEM ورکوم DEM داسې وکړم اوکې دا اکسټراکټ دا اډ کوم اوس واټرشیډ DEM ښه دا کار مو د دې له خاطره وکړ که زه دا نور اضافي معلومات ټول لرې کړم مثلا دا ډیمو زما نه ده پکار دا زه چې کوم ریموو کوم دا د افغانستان ډیمو نه ده پکار دا هم چې کوم ریموو کوم فیل مې نه ده پکار دا هم چې کوم ریموو کوم او بل زما دا ډي ام نه ده پکار دا هم چې کوم ریموو کوم اوس خالص موږ ته چې پاتې سو هغه تنها او تنها دا د خپله واټرشیډ ډي ام پاتې سو ښه متوجه اوسئ د واټرشیډ ډي ام مو څنګه ځان ته کلیپ کړ کله مو چې واټرشیډ مرحله خلاصه کړه یعنې سنپ پر پوینټ مو وکړ د واټرشیډ مرحله مو کله مو چې سنپ پر پوینټ وکړ فاست راونه مو واټرشیډ وکړ واټرشیډ مو چې کله ډیلینیټ کړی یعنې معلوم سو سرحدونه یې چې سول د واټرشیډ معلوم سول نو بیا زه کنورژن ټولز ته راغلم کنورژن ټولز بیا دلته فرام راستر بیا هم راستر ټو پولیګان ورته ویلې کله مو چې راستر ټو پولیګان ورته ویلې نو دا په چې بدل سو په یو پولیګان باندې بدل سو کله چې پولیګان باندې بدل سو نو همدغه پولیګان مې چې کړ اکسټراکټ کړ دا د دې کار له خاطر د اکسټراکټ له خاطره زه سپاش انالایز ټول ته راغلم اکسټراکشن ته راغلم پس له اکسټراکشن نه چېرته راغلم اکسټراکټ بای ماسک مې ورته ویلې نو په اکسټراکټ بای ماسک کې مو اما په اوله کې مو رسټر ډي ام ورکړه اضافي ډي ام او په دې انپوټ رسټر فیچر کې مو چې ورکړه ما واټرشیډ ورکړ او آوټپوټ مې په نامه دی واټرشیډ ډي ام باندې سیو کړ اوکې مې ورته ویلې دا مرحله چې سوه ټوله طی سوه نو دا واټرشیډ ډي ام موږ ته چې کړ راغی دا موږ د نن ورځې درس په راتلونکي به موږ مثلا اوس غواړو چې په دې واټرشیډ کې موږ په راتلونکي درسو کې غواړو چې دا واټرشیډ بیرته فیل کړو په دې واټرشیډ باندې فلو ډایرکشن وکړو بیرته دوه ځلې په دې واټرشیډ باندې فلو اکیومولیشن وکړو بیا په دې باندې موږ چې ورکړو د سټریمونه په پولیلاین باندې واړو خپل واټرشیډ په پولیګون باندې واړو او نور کوم مرحلې چې دي هغه ټولې په دې واټرشیډ باندې چې کړو طی کړو ښه ورځ ولرئ کامیاب اوسئ موفق اوسئ سرفراز اوسئ د خدای په امان